د تیر درس په ادامې سره تیر ویډیو کې مونږه سوډو یا په سوډو کلاس سلیکټورز شروع کړي ول چې سوډو یا په سوډو کلاس سلیکټورز چې دي دا زمونږ سره په سلیکټورونو کې راځي کم سمپل کمبینیټر اټریبیوټ دا مونږ ویلي او په سوډو کلاس سلیکټورونو کې هم مونږ ویلي چې دغه سوډو یا په سوډو کلاس سلیکټورز چې دي دا مونږ په سلور برخو باندې یا په سلور مطلب سلور بخش باندې مونږه دا ډیوایډډ کړل چې یو زموږ سره د لینکس ریلیټډ ول بل زموږ سره کامن سلیکټورز ول دا زموږ سره فارم ریلیټډ دي او دا وریبلز نو دا ولنی چې دي دا هم موږ مخکې ویلي وو دا مو هم ویلي راځو دا موږ تیر ویډیو کې ویلي اوس راځو دلته فارم ریلیټډ چې کوم زموږ سره سلیکټورز دي سوډو کلاس سلیکټور کوم چې په یو فارم کې یو فورم کې یوز کیږي نو دی باندې خبرې کوو او پاتې شو روټ دا او وریبل چې څنګه مونږ وریبل جوړولی شو وریبل څه شی دی او څنګه جوړیږي نو په دې باندې په یو بل ویډیو کې بیا په دې باندې خبرې کوو نو راځو دلته په دې مطلب دغه کوم سلیکټورونه چې دي د فارم ریلیټډ چې دي په دې باندې خبرې کوو اول زموږ سره فوکس دی خو مخکې له دې چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو اول باید مونږ مطلب فارم ولرو مطلب تاسو باید فارم ولرئ ځکه دا په فارم کې یوز کیږي نو فارم ما له مخکې نه جوړ کو تر څو زمونږ وخت ضایع نشي نو فارم ما له مخکې نه کریټ کو او د دې کوډ چې دی د دې کوډ داسې اوسه دی که چېرې ستاسو کوډ په کار وي دا یې کوډ دی ویډیو سټاپ کوئ کوډ کولی شئ ورنه ولیکئ نو زه پیج سکرول کوم نو دا یې کوډ دی صحیح ده دا یې ایچ ټي ایم ایل کوډ دی او که موږ سی ایس ایس ته راشو نو دا یې هم د دې هغه سی ایس ایس کوډ دی زه پیج سکرول کوم دا یې سی ایس ایس کوډ دی پیج سکرول اوکې دا یې کوډ دی تاسو کولی شئ ویډیو سټاپ کوئ او کوډ ترنه لیکلی شئ صحیح ده دا مې زه راځم دلته له کیبورډ نه وینډو کی پلس لیفټ ایرو کی پریس کوم تر څو دا دې خوا راشي او راځم دلته او دا زه غواړم چې رایټ طرف ته ویسمه وینډو کی رایټ ایرو کی پریس کوم او دا رایټ طرف ته وړم نو اول زمونږ سره کوم سلیکټور چې دی هغه د فوکس په نوم باندې دی فوکس سلیکټور څه کار کوي فوکس سلیکټور د څه دپاره دی فوکس سلیکټور دا دی ګوري کله چې زه راځم د فارم باندې کلیک کوم دې ته فوکس ویلی کېږي کله چې دا کلیک کېږي دا فوکس دی زه هم کله چې په دې باندې دا کلیک کېږي دا فوکس چې وشو د دې سره د ایچ ټي ایم ایل مطلب سم پراپرټیز زه غواړم چې په دې باندې اپلای کړم لکه دا چې دي دا ټول دا زموږ سره کوم ایلیمنټس دي دا چې کلیک کوم دې کې دا کوم ایلیمنټس باندې راځي دا باکس څه شی نه دغه انټر یور فرست نیم دا نه ښیمه دغه باکس چې راغلی دی دلته مونږ کوم الیمنټ استفاده کړی چې دا راغلی انپوټ دی که نه ځکه دا انپوټس دي که دا انپوټ زه ریمو کوم ګوره دا یو انپوټ کمنټ کوم له کیبورډ نه کنټرول سوالیا ګوره موږ سره نه شو کېږي نو دلته زما د خبرې هدف دا دی چې دغه شی دي دا زموږ سره انپوټس دي نو کله چې دغه د انپوټس باندې زه کلیک کوم نو دلته زموږ سره څه کېږي زه هم یو سی ایس ایس سټایل دی اپلای شي نو دلته زه وایم انپوټ او دلته ګورئ دغه کوم سلیکټورز چې دي دا سلیکټور دې سره دا ډبل ډاټ یا کولون دا چې دي دا لیکل ضروري دي نو دلته به تاسو ولیکئ فوکس اف ولیکئ فوکس په خپله راځي دا وګورئ وی ایس کوډ که چیرې تاسو یوز کوئ نو تاسو سره دا وګورئ لاندې د اف ریلیټډ څومره مطلب څه چې دي ټول تاسو ته لیست کېږي څومره ویلیوز چې دي یا څومره سلیکټورز دا کوم چې موږ سره ښکاري دا ټول سلیکټورونه دي نو فوکس سلیکټور مې دلته واخیست زه ورته هم کله چې په انپوټ باندې فوکس کېږي انپوټ باندې کلیک وشو یو کار وکړه دې ته بیک ګراونډ کلر ورکړه بیک ګراونډ کلر دې څه وي فرض کې یو ګرې کلر ورته ورکړه دا تاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو کوم کلر ورکړئ ګوره زه چې کله کلیک کوم ګورې یو ګرې کلر یې واخیست خو چې کله ګرې کلر واخیست دلته لیکل کوم لیکل تور دي نو تاسو دلته ورته ویلی شي چې کله فوکس کېږي دا لیکل د زموږ سره څه کېږي دا د وایټ شي نو دا اوس تا پورې ډیپینډ کوي تاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو څنګه سټایل ورکول غواړئ که دا زه لږ زوم کوم دا وګورئ زموږ سره دا بدل شو او که زه دلته داسې کار وکړم چې دلته زه دا کمنټ کوم ګورئ که زه کیبورډ نه دا انتخابوم کنټرول سوالیا پریس کوم اوس که دلته تاسو کلیک کوئ کوم سټایل شی راځي نه راځي که زه دا د کمنټ نه وباسم زه ورته یم چې دا ماته اوس چې هر چیرته انپوټ ټایپس دی کله چې تاسو کلیک کوئ نو هلته به دا چینجز دغه سټایل څه کېږي راځي جنډر خو زموږ سره هغه هم انپوټس کې پراته دي خو هغې دپاره مونږ نور سټایل کوو شاباس دلته اوس دی وایي چې زه غواړم جنډر باندې اپلای کړم جنډر باندې هم کولی شي بیا د جنډر دپاره به مونږ څه کار کوو زه ورته جنډر دپاره وایم چیکډ کوم چې دا چیک کېږي ګوره دلته دا ګوره دا چیک شولی
دا چک کیږي چې نو دلته زه راځم دلته زه ورته لیکم انپوټ ډاټ چیکډ کوم یو چې چک کیږي هغې ته یو بیډي مینس بارډر یو بارډر ورته ورکړه. ګورې دلته راشئ پیج ریفریش کوئ کلیک وکئ بارډر نه اخلي. صحیح ده. پیج کنټرول اس کا او راشه دلته یو ځل دا کوډ ریفریش کا مطلب کنټرول اس دا وګورئ کلیک زموږ سره چک کیږي نه. ګوري دا بارډر چې دی دا مشکل نه دی داسې نه ده چې کوډ کار نه کوي کوډ صحیح دی خو بارډر دې زموږ سره نه شو کیږي. صحیح ده ځکه چک باکس دلته موږ وګورو الریډي دلته یو بارډر شته دی نو زه داسې یو کار کوم زه دې ته یو شډو ورکول غواړم داسې لیکم باکس شډو زه ورته یم 0 پکسل 0 پکسل 0 پکسل ورټیکلی هاریزنټلی سپریډ او 3 پکسل دي زموږ سره دا سپریډ شي او دلته زه یو کلر ورکوم فرض کړه ټومیټو کلر مې ورکړم پیج کنټرول اس دا وګوره وای خسته که نه کلیک کوئ تاسو سره اخلي. اوس به یو کس وایي چې دا خو صحیح ده دا خو دا کوم چې چک کیږي دا ریډیو چې دی دی اخلي زه وایم دا ریډیو دې نه اخلي زه وایم دغه ټکس دې واخلي. کلیر ده نو د ټکس دپاره بیا تاسو څه کار کوئ زه دا پیج د غټوم چې تاسو سره ښکاره شي فیمیل ته راشئ میل فیمیل فرق نه کوي فرض کړه میل مې دلته انتخاب کړو ګورې دلته نه دی دا باید ما زه خیر دا مې کنټرول ایس کړل ته مې سپین ولیکه صحیح ده سپین او سپین کې مې دا کنټرول وی که پیج کنټرول ایس کوم اوس زه څه کار کوم راځم بیرته دلته او دلته اوس زه څه استفاده کوم دا مې کمنټ کو ورته وایم انپوټ او انپوټ کې مونږه اټریبیوټ سلیکټور ویلې دلته ورته وایم ټایپ چې ټایپ زموږ سره چې وي ټایپ زموږ سره راډیو وي ریډیو صحیح ده سپیلنګ باید صحیح ولیکئ که سپیلنګ کې مشکل و بیا کار نه کوي. زه ورته یم ریډیو ډبل کوډ چیکډ چې کله دا چک کیږي پلس صحیح ده دا سلیکټور موږ مخکې ویلي کمبینیټر سلیکټور کې راځي ورته یم دې کې چې کوم سپین پراته دي SPN سپین هغې ته یو کلر ورکړه او کلر دې چې وي فرض که کلر د ټومیټ کنټرول ایس کوي کلیک کوم تناو میل اخلي فیمیل نه اخلي ځکه فیمیل زموږ سره کوم سپین کې نه دی پروت ما دا یو باندې ځکه وکړو چې کار کوي نه کوي نو کار کوي راځو دا نور هم اوس چینج کوو دا مې هم چینج کوو او ادر که تاسو چینج کول غواړئ دې کې مو لیکئ او که چیرې تاسو دې ته کوم مختلف سټایلونه ورکوئ هغه هم تاسو ورکوی شئ بیا ورته آیډیا نه ورکوئ ورته وایي کله چې میل انتخاب کیږي میل ته د شین رنګ ورکړلی شي دې ته د ریډ کلر ورکړلی شي او دې ته د یلو یا بل کوم کلر داسې کلرونه هم تاسو کولی شئ اپلای کوئ ما صرف طریقه درته وښودل نور کار بیا څه شی دا ګول دې ته څنګه نه ګوره دلته کې انپوټ او انپوټ کې ډاټ چیکډ چې دی هغې ته نه که نه داسې به اوس څه ونه شي که دلته زه ورته ولیکم لس کنټرول ایس نه اخلي صحیح ده هغه نه پوه شوم هغه نه اخلي که نه که زه ورته باکس شډو ولیکم بیا داسې یو څه راځي صحیح ده مطلب که دلته زه واچوم مخکې مې 3 0 واچول 3 0 بیا اوکې ورټیکلی هاریزنټلی سپریډ او اپسیټ او سپریډ اوکې دلته زه ورته یم چې کلر دی فرض کړه دا کلر دی ټومیټو دي ته اوس وګورئ دلته داسې یو بارډر یو هغه اخلي څلور نه طرفونه داسې لاینز راځي باکس شډو چې ده صحیح ده نو که دلته دا تاسو سپریډ زه ورته 3 پکسله کم کنټرول ایس ګوره بیا دلته لږ مطلب دا رنګ داسې خپور شو وینې که زه دا سپریډ چې دی دا خورېږي که دا هم زه داسې زیرو کړمه ګوره بیا زموږ سره دا زیرو واخلمه وګورئ بیا زموږ سره نه خورېږي خو بهرحال دا بیا تاسو پورې ډیپینډ کوي څنګه سټایل ورکول غواړئ صحیح ده اوس دپاره مې دا هم کمنټ که دا مې هم کمنټ که او راځم لاندې دا هم که بل ګورئ ښه که زه دا د کمنټ نه وباسمه او دا لاندې زه کمنټ کم کلیر راځم لاندې دلته هم زموږ سره چیک دي ګوره زه غواړم دې ته هم سټایل ورکمه صحیح ده دا هم زموږ سره چیک کیږي که نه دا هم زموږ سره چیک کول غواړم دلته زه یو بل زیرو ولیکم چې تر څو دا موږ سره لږ صحیح ښکاره شي دا وګورئ دې کې هم راځي وینئ دې کې هم راځي بیا د دې ته هم که تاسو کوم سټایل ورکول غواړئ دې ته سټایل ورکوم خو بیا که چیرې دا تاسو انیبل کوئ بیا دلته کې دې ته سټایل نه ورکولی کېږي ګوره دا زموږ سره یعنې دا کوم کلر نه اخلي اما دا چې تاسو انتخابوئ دا کلر اخلي او په دې کې یو انتخابېږي ځکه دا موږ ورته نیم ورته ویلی دی چې سیم نیم دی دا لري نو زه راځم دا کمنټ کوم
کله مې چې دا کمنټس کړل لاندې راځم ورته لیکم انپوټ او انپوټ کې زه غواړم دا زموږ سره د دې ټایپ چې دی د دې ټایپ چې دی هغه زموږ سره دې ځای کې زه ورته لیکم چې ټایپ اټریبیوټ سلیکټور یوز کوم او دلته زه ورته لیکم چې دا زموږ سره چیک باکس دی که نه دې ځای کې وګورئ زه به تاسو ته یو ځل وښیم چې تر څو تاسو دلته مطمئن شي لاندې راشي دا وګورئ چیک باکس دی نو دلته به زه راشم دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې چیک باکس کوم چیک باکس چې دی هغه چیک باکس ته څه وکړه کله چې دا چیکډ کیږي کله که چیرې تاسو دلته زه پلس هم ورکم صحیح ده زه غواړم چې هغې ته کلر ورکم پلس صحیح ده دې ځای کې زه ورته یم په دې کې کوم سپینس پراته دي سپین خو نشته دي که نه سپین خو م نه دي ورکړي نه دي نو چې نه دي م ورکړي اول به سپین سیټ کوې ځکه نه اخلي نو دلته راشه زه دا غټوم ځکه چې تاسو ته کوډ ښکاره شي اوس دې ځای کې وګورئ شته دي سپین پښتو دري شته ښه دا د کلر یې اخیستي صحیح دي نو دا وګورئ زموږ سره دلته کلر ما کوم سپین نه دي لیکلي نو دا اوس ګورئ انګلیش درې د کلر واخیست صحیح ده اوس دلته کې ښه دا زموږ سره په دې کې سوال پوښتنه مشکل شی خو نشته که نه نو دا زموږ سره چیک ټو ښه بېرته راځم دلته ګورو چې ورپسې زموږ سره ډیسیبل څه شی دی ډیسیبل مونږ په ایچ ټي ایم ایل کې مونږ دا ویلی وو چې ډیسیبل څه مطلب سی اس اس کې وروسته زه تاسو ته پام باندې خبرې کوم کوم څه چې مونږ په پام کې په ایچ ټي ایم ایل کې ویل هغه شیان مونږ په سی اس اس کې نه وایو پام کې مونږ ټول داسې سټایلونه ډیزاین کوو لکه دا چې ډیزاین شوی دا چې څنګه ډیزاین شوی دا درته وروسته جوړوم مختلف پامونه شیان درته کریټ کوم دا درته نه وایم چې مطلب انپوټ شی دی چیک باکس شی دی ځکه دا ټول شیان مونږ په ایچ ټي ایم ایل کې ویلې ټیمیل کې چې دی تقریبا په فارم کې ما 2 ویډیو تاسو ته ریکارډ کړی او هره ویډیو 40 دقیقې وه 50 دقیقې وه نو بهرحال یعنې مطلب زما د خبرې هدف دا دی کوم څه چې مونږ په ایچ ټي ایم ایل کې ویلي هغه مونږ په سی اس اس کې نه وه بیا کوم شیان چې مونږ مطلب ایچ ټي ایم ایل کې ویلي سی اس اس کې نه وه کوم سی اس اس کې نو دلته یعنې هغې مونږ دلته به د هغه فارم په اړه پروجیکټونه ټول کار کوو ځکه فارم باندې مونږ پوهېږو چې انپوټ چې دی لیبل چې دی دا ټول شیان ما تاسو ته هلته ویلي وو صحیح ده چیک باکس او ټیکسټ ایریا ټول سار سم ویلي بهرحال ښه راځو دلته کې ډیسیبل باندې خبرې کوو نو زه ورته یم فارم کې زمونږ سره ډیسیبل شی دی ګوره ډیسیبل دا دی چې دې کې تاسو نه څه لیکلی شئ نه تاسو کولی شئ دا تاسو پاک کوئ دا ډیسیبل دی زه هم دې ته یو بیکګراؤنډ کلر ورکړم ټومیټو دا وګورئ ټومیټو کلر واخیست هر انپوټ دې کې مې انپوټ لیکلی هر انپوټ ټایپ چې ډیسیبل دی هغې ته ټومیټو کلر ورکړه ډیسیبل دا وګورئ داسې کې ما ورته ډیسیبل لیکلی که زه دا ډیسیبل دې نه ریموو کړم پیج کنټرول ایس کړم ګوره دا سټایل نه اخلي اوس دا ګوره تاسو ریموو کوی هم شي هر کار کوی شي ځکه دا زموږ سره اوس ډیسیبل نه دی خو چې کله ډیسیبل ولیکې بیا دا زموږ سره ډیسیبل شو کله چې ډیسیبل شو بیا تاسو کولی شئ چې دې کې چینجز او هر څه کوی شي بل زموږ سره انیبل دی انیبل دا ټول دا بر چې دي دا ټول انیبل دي ګورې زه ورته یم ډیسیبل د زموږ سره ریډ کلر واخلي او انیبل د زموږ سره شی واخلي انیبل د زموږ سره شین کلر واخلي ګرین کلر دی واخلي انپوټ دلته زه ورته لیکم انیبل او انیبل کې زه ورته یم بیکګراؤنډ کلر دی واخلي ګرین دا بره ټول ګرین کلر اخلي دا وګورئ ټول گرین کلر واخیست گرین کلر ځکه اخلي چې دا زموږ سره انیبلز دي کوم لیکل چې کوئ دا پکې تور راځي تاسو کولی شئ دې ته درنه کلر هم چینج کوئ فونټ سټایل ورته چې مختلف سټایلز تاسو کولی شئ په دې باندې اپلای کړئ هر سټایل چې تاسو غواړئ کولی شئ چې اپلای کړئ دلته تاسو لیکل کوئ دا هم تاسو کولی شئ چینج د دې کې لیکل نه کېږي نو څنګه زه دا لیکل چینج کړم صحیح ده خو که فرض کړه دلته که تاسو ورته ولیکئ فرض کړه زه ورته لیکم کلر وایټ بیا کوم لیکل چې پکې دي هغه به موږ ته وایټ شو کېږي خو چې اوس وګورئ اوس وایټ دی صحیح ده خو که زه دا کمنټ کړم بیا به موږ سره دا بیرته څه کېږي بیرته به زموږ سره دا بلیک ته چینج کېږي خو که زه کمنټ نه وباسم بیرته به زموږ سره وایټ راځي نو دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره ډسیبل انیبل کلیر راځو ریکوایر او آپشنل ته ریکوایر څه مطلب که زه راشم سبمیټ باندې کلیک کوم فارم سبمیټ کیږي ریکوایر په دې مطلب دی زه وایم چې تر څو یوزر فرست نیم نه لیکلی کله چې تاسو ګورئ فرق ته کله چې تاسو فیسبوک ته لاګ ان کیږئ یو مطلب تاسو فیسبوک ګورئ فرض کا زه راځم دلته فیسبوک ته لاګ ان کیږم فرض که تاسو هر یوزر چې تاسو مطلب هر یو مطلب یو فارم دی فرض که دلته زه راشم facebook.com فرض که facebook.com یو ویب سایټ دی ټول نن سبا تاسو فیسبوک یوز کوئ پوهیږئ زه راځم ګورئ ښه دې ځای کې زه لیکم فرض که ما د خپل موبایل نمبر 0 شپږ 450 0 موبایل نمبر مې واچوي ورته یم لاګ ان ګورئ چې لاګ ان کېږم که نه
نه لاګین کیږي کنه. دا فارم څنګه جوړ شوی دی دا ټول درته جوړوم. صحیح ده. دا فارم څونه ښایسته ډیزاین دی. دا څنګه جوړیږي دا درته کار کوم. خو دلته کله چې زه لاګین باندې کلیک وکړم نو دا اوس وګورئ ښه ما سره دلته کې زما اکاونټ خلاصیږي. صحیح ده. نو کله چې دلته کې اوس ما ته وایي پاسورډ ورکړه که زه لاګین ورته وایم نو ما سره دا نه لاګین کیږي. ما ته وایي د پاسورډ یو انټر از انکریکټ. ما ته دلته داسې یو څه لیکي. اما زه دلته وایم کله چې زه لاګین کوم ما ته دی وایي چې دا ریکوایر دی. تاسو کله دا فارم چې کله دغه کوئ ډکوئ یو مطلب کله چې وظیفې چې اپلای کوئ هلته سټار ورسره لیکل شوي. تاسو لیدلي سټار دلته فارمونه خو پراته دي خو سټار په دې کې نشته. دا فارم تاسو لیدلي سټار چې شوي ورته نه دي لیدلي کله کنه. خیر وروسته فارم باندې بیا په تفصیل سره خبرې کوو. نو زما د خبرې هدف دا دی که تاسو وایئ چې زه ګورئ که یو کس راځي لاست نیم نه لیکي یا فرض که لاست نیم لیکي فرست نیم یې ونه لیکه دلته چې کله دا سبمیټ باندې کلیک وکړي دا ډیټا سبمیټ شوه. دا لاړه چیرته لاړه ډیټابیس کې کمپیوټر کې ایمیل ته چیرته چې تللیږي په دې باندې موږ بیا وروسته خبرې کوو چې دا ډیټا چیرته باید سیو شي. نو دا سبمیټ کیږي. زه وایم داسې دې نه کیږي. څنګه دی وشي ځکه دا خبرې موږ په ایچ ټي ایم ایل کې ویلې وې. که زه راشم زه ورته وایم فرست نیم ریکوایر دی. ریکوایر مطلب دا دی چې تر څو پورې تا فرست نیم نه لیکلی ته نشي کولی دا فارم سبمیټ کې. که دلته زه راشم ګوره دلته زما دا ټول لیکل وکړل فرست نیم مې ولیکه نه فرست نیم مې نه ده لیکلی. دلته زه راځم ګورې زه ورته یم سبمیټ ما ته څه وایي پلیز فیل آؤٹ دس فیلډ مطلب دا فیلډ دا خانه دغه نوم چې تا نه لیکلی دا نه سبمیټ کیږي. کلیر ده. اوس دقیقې ته که تاسو کوم سټایل ورکول غواړئ دې ته ویلی کېږي ریکوایر. نو دلته زه راځم زه ورته وایم انپوټ ټایپ زما سره په دې فارم کې څومره انپوټ ټایپس چې دي هغې کې کوم ریکوایر په نوم باندې کوم اټریبیوټس یوز شوی دی. دلته دغه ریکوایرمنټ چې ولیکه دا سلیکټور دی. زه ورته لیکم هغې ته یو بیکګراؤنډ کلر ورکړه. بیکګراؤنډ کلر دې څه وي فرض که بیکګراؤنډ کلر دې موږ سره بلو کنټرول ایس بلو کلر یې واخیست دې ته ویلی کېږي ریکوایر. دا زموږ سره ریکوایر دی. ها بل زموږ سره آپشنل دی. آپشنل څه مطلب؟ آپشنل مطلب دا دی که چیرته تا ولیکل که ودې نه لیکل نو هغه تاسو سره آپشنل دي. آپشنل مطلب اوس دلته که ته فرست نیم لیکي که نه لیکي ګوره ومې نه لیکه سبمیټ کوم سبمیټ کیږي. او دقه دی ګوره هغه سټار ورته مخکې لیکل شوي که نه دا سټارز چې دي دا اوس وګوره دا نه سبمیټ دا خو جاوا سکریپټ دی. دا جاوا سکریپټ دی. لکه دلته چې دی او بالکل ریکوایر لکه دلته دغه کوډ چې شوی دی مطلب دغه فارم چې دی تاسو سره چې کوم دی دا د جاوا سکریپټ دی. ځکه دلته کې ویلیډیشن دې ته ویلیډیشن ویلی کېږي. یعنې مطلب دې باندې زه وروسته دې ځای کې درته وایم ښه د نیم کې درته وایم د ایج کې سوري ایج کې بیا درته خبر کوم او ویلیډیشن باندې مونږ بیا په جاوا سکریپټ کې خبرې کوو. صحیح ده. خیر بهرحال دا سټار دغه سټارونه مخې ته بعضې لیکل شوي. سټار مطلب دا دی دا ریکوایر دی دا باید ته ولیکي که ونه لیکي نشي کولی. اوس دلته ګور زه سبمیټ کوم نه سبمیټ کېږي تر څو چې تا نوم نه لیکلی. نوم مقصد ما یو څه ولیکل سبمیټ کېږي. اوس دا نور چې دی آپشنل دی دا لاندې. آپشنل مطلب دا دی که ودې لیکل که ودې نه لیکل مشکل نشته. اکثر چې کله امتحان وي که نه دا امتحان پوهنتون کې مکتب کې کورس کې وایي دا سوال آپشنل دی مطلب که هم نه لیکه خیر دی خو دا بره نور سوالونه چې دا باید لیکي یا څلور ځواب مطلب اکثر یو سوال درې جزه لري و دا بره ای بي چې دا ای بي ریکوایرز دي مطلب دا باید ته ولیکي او سی چې دی دا آپشنل دی. که سی دی حل که حل دی نه که مشکل نشته اما ای بي باید حل کې یا درته وایي په دې درې واڼو کې دوه دانې چې موږ سره ریکوایر دي دوه دانې باید وکړي که یو دانه دې پکې ونه که خیر دغه آپشنل دی. نو زما د خبرې هدف دا دی که دلته زه ولیکم آپشنل نو څومره فارمز مطلب انپوټ ټایپس چې آپشنل یوز شوي د هغې کلر ماته ګرین که دا وګورئ نور ګرین او بلو. ولې بلو راغلی ځکه چې هغه زموږ سره ریکوایر دی هغه باید ډک شي او کوم چې مطلب که چېرته د ډک که ډک دی نه که هغې ته آپشنل ویلی کېږي د هغې کلر موږ سره ګرین شي. همدغه طریقې سره چې هر سټایل تاسو پې اپلای کوئ زه صرف کلرز اپلای کوم نور که تاسو هرې طریقې سره اپلای کوئ هر سټایل چې ورکوئ تاسو کولی شئ ورکوئ. ان رینج آوټ اف رینج ګورئ دقه هلته اوس راځو ګورئ ښه زه که دلته راشم زه دې ځای کې ایج لیکم فرض که ما ولیکه نوي یا فرض که زه اوس نوې یو وظیفه مطلب اعلانیږي یو فرض که تاسو یو مطلب یو ډیزاینر هایر کوئ یو کس مو په کار دی وظیفه کې فرض که هر پوزیشن چی هغه دلته راځي فرض که یو ماشوم دی 12 کلن دی دا 12 کال یې دلته ولیکل سبمیټ کې سبمیټ شو که نه شو هلته خو ریکوایر دی هغه نیم صحیح ده اوس سبمیټ کوي دا سبمیټ شو. نو زه هم د دې کس چټي وخت ضایع کېږي د دومره غټ فارم دی دا ډکوي که نه زه ورته یم ګوره ته 12 کلن یې تاسو پورې مکتب نه ده ویلی نو ته څنګه دې وظیفې ته راځې. نو زما د خبرې هدف دا دی چې زه دلته راځم یا فرض کې یو کس دی 90 کلن دی یا یو مطلب یو 110 دی یا مثلا 90 اتیا دی نو هغه خو بوډا دی مطلب موږ ورته څه بس دی ته کور کې کښېنه که نه یعنې مطلب دا دی زما د خبرې چې دې ځای کې یعنې
زه ورته وایم چې ایج موږ دلته رولز جوړو ایج باید څه وي ایج باید یس یا 13 نه دي شروع ګور دلته زه لیکم منیمم ایج زمونږ سره د سو وي په دې باندې موږ سینسس کې په HTML کې تفصیل سره خبرې کړې وي زه د منیمم ایج د موږ سره سوی پرس کا 13 دي دا 13 نه باید یو کس د سینې وی چې ولس کلنی یا فرض کې یو کس راځي 14 بیا د نه بس 13 باید وسی او ماکسیمم تر سو پوری وي سالوي خو سو زه شپېته پورې زه شپېته پورې کوي که یو کس د 13 او شپېته د دې په منځ کې وو صحیح دی که د دې په منځ کې نو نشي کولی دلته کې موږ سره ګوره که دلته زه ولیکم 90 که زه سبمیټ کوم ما ګوره ښه دلته کې دا ډک کم فرض کړه دا زه سبمیټ کوم ما ته لاندې څه لیکي ویلیو ماسټ بي لیس دین اور ایکول ټو 6 دې نه باید کم اوسیږي زه راځم دلته زه لیکم 12 سبمیټ دا شی ورته موږ نه دی لیکلی ښه دا په خپله راځي وګورئ دلته موږ ته وایي یا باید 18 وي یا د 18 نه باید کم وي دا ویلیو دا ته څه کوې یار وایي ته نشي کولی دې وظیفې ته اپلای وکړي اوس وګوره څومره ښایسته اپشن دی تر څو چې دا صحیح کړی تا نه یې مخکې نشي تللی نو زه څه کار کوم په دې باندې زه CSS اپلای کوم نو زه ورته وایم کله چې په رینج کې رینج مطلب دا دی که یو کس صحیح انټر کوي دلته زه لیکم انپوټس که چیرې انپوټ زموږ سره په رینج کې ان رینج کې نو داسې کار وکړه دې ته یو بیک ګراؤنډ کلر ورکړه څه شی ګرین کلر ورته ورکړه کنټرول اس دا اوس وګورئ ګرین کلر دی که نه ګرین کلر مطلب دا دی چې خالی بس دا زموږ سره صحیح دی که دلته یو کس راځي لیکي 12 اوس کلر چینج شو که یو کس راځي دلته لیکي 18 کې ګرین دی که نه زه دلته لیکم آوټ اف رینج دواړه لیکم تر څو دواړو ترمنځ فرق باندې پوه شي آوټ اف رینج مطلب دا دی کله چې د رینج نه باندې وځي یو کس راځي او دې ته مې ریډ ولیکه زه ریډ مې ولیکه اوس یو کس راځي دلته ایج خپل لیکي سو لیکي 12 لیکي 12 کلن وګوره ریډ راغی وایي ته نشي کولی دې وظیفې ته اپلای وکړې ریډ مطلب چې دی مطلب خطرناک دی که دلته ته 90 لیکي وایي نشي کولی که دلته ته لیکي فرض که 80 وایي نشي کولی که 55 وایي ته کولی شي بس تر 80 پورې کولی شي که یو 80 ولیکي نه 80 بس صحیح دی شپږ نشي کولی 19 نشي کولی وایي که 18 یې کم بس ته کولی شي صحیح ده نو دې ته ویل کېږي رینج آوټ اف رینج کلیر ده ریډ رایټ ریډ اونلی ریډ رایټ څه مطلب ریډ رایټ ریډ اونلی ما سره دلته کې یوز نه دي مطلب باندې دي صحیح استفاده کړي زه راځم دلته ګورئ ښه ریډ اونلی مطلب دا دی یو زموږ سره ډیسیبل دی یو زموږ سره ریډ اونلی دی که نه دلته زه راځم دې نه مې یو کاپي واخیسته کنټرول سی بس دلته مې لاندې دا پیسټ کړه صحیح ده دې ځای کې زه دې ته لیکم ریډ اونلی ریډ اونلی مطلب دا دی دا زموږ سره یوازې ریډیبل دی یس دا یو بل کار کوم دا زه غټ کوم او زه دلته مطلب دا مې ختم کړه صحیح ده دا فارم بیخي ختم مې کړه د دې ځای کې زه ورته لیکم ریډ اونلی صحیح ده دلته مطلب لږ چې فارم لږ صحیح ښکاره شي صحیح ده دا زموږ سره اوس ریډ اونلی دی که دا تاسو ریمو کوئ ریمو کېږي نه ریمو کېږي او چې پکې لیکي نه لیکل کېږي نو زه څه کار کوم زه راځم دلته زه ورته وایم کوم انپوټ ټایپ چې زموږ سره چې وي ریډ اونلی هغې ته یو کلر ورکړه څه شی دلته زه صرف کلرز اپلای کوم وروسته بیا هم صرف پوه شئ تاسو په دې سلیکټورز باندې چې دې سلیکټورونو کار څه شی دی او څه کار کوي بیا وروسته موږ په دغه سلیکټورونه تاسو صرف اوس دپاره پوه شئ چې د دې کارونه څه شی دي ځکه وروسته موږ پروجیکټس کار کوو او پروجیکټس کې دا زه استفاده کوم چې تاسو هلته بیا تاسو ته مشکل نه وي یا دا ونه وایي چې دا شی خو موږ ته نه دی ویلی او دا خو اوس نوی دی صحیح ده نو دې وجې نه اوس دپاره صرف پرې پوه شئ بیا نو وروسته په دې خبرې کوو لکه دا اوس وګورئ ریډ اونلی ما ولیکه ریډ اونلی یو سټایل واخیست کلیر دې ته ویلی کېږي ریډ اونلی بل زموږ سره ریډ رایټ دی ریډ رایټ مطلب دا دی تاسو کولی شئ په دې کې لیکل هم وکئ ریډ کولی هم شئ هر څه کولی شئ که دلته زه انپوټس ولیکم دا بره چې دي ګوره ښه دلته لیکم ریډ رایټ تاسو هم ریډ کولی شئ ویلی شئ لکه دې کې زه ویلی شم انټر یور نیم یا فرض کا دې کې دلته انټر یور نیم لیکلی دلته ویلیو هم اچولی شئ فرض کا نیم ته راځم دې کې ویلیو اچوم دلته زه لیکم ویلیو او ویلیو کې زه لیکم ما خپل نوم ولیکه فرض کا دې کې مې ولیکه فرست نیم مې واچو سیده ULLAH اوکې کنټرول اس دا وګورئ زما سره زما نوم راغی یعنی دې مطلب دا دلته د سیدي نوم ولیکل شي اکثر که د فیسبوکس کې ګور دا اوس ما تا ته وښودې دلته که نه دا فیسبوک چې کله تاسو اوپن کوئ دلته که زه راشم لیکم مطلب facebook.com ته که زه راشم ګورئ دلته ما فیسبوک اوکې لاګین فیسبوک
زموږ سره دې کې لیکل شوي انټر اور دا پلیس هولډر دی سیده بعضې دې کې نه دی خو بعضې ویب سایټونه دي چې هلته دغه ویب سایټ چا جوړ کړی د هغه نوم لیکل شوی د هغه فرست نیم لاست نیم لیکل شوی سیده لکه داسې بیا تاسو کولی شئ دا ریمو کې که نور لیکل کوئ ریمو یا بعض ځایونو کې دا پلیس هولډر وي صحیح ده نو زما د خبرې هدف دا دی چې دې ځای کې دا زموږ سره چې دي دا لیکل شوي دي نو دا زموږ سره هم ریډ دی زه ریډ کولی هم شم او په دې کې رایټ هم کولی شم نو که دې ته تاسو دا ټولو ته سټایل سیټ کېږي داسې نه ده تنه دې ته سیټ کېږي دې ته هم سیټ کېږي دې ته هم سیټ کېږي ځکه دا هم ریډ او رایټ دي نو دلته زه ورته بیکګراؤنډ کلر ورکوم فرض کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر ہی گرین دا زموږ سره هم ریډ دی هم رایټ دی نو دې ته ویلی کېږي ریډ او رایټ نو زه راځم دغه ویلیو زما اوس دپاره نه دی په کار دا مې دې ځای نه ختم کړه صرف تا ته مې ښوده نور دا ټول زموږ سره ریډ او رایټ کې راځي ویلیډ او ان ویلیډ څه مطلب ویلیډ مطلب دا دی زه راځم دلته ایمیل لیکم ګوره زه اول انویلیډ لیکم ګوره دا ایمیل مې پرس کې دا ټول واچو دلته دا ایمیل راځم دې کې زه شی لیکم دلته لیکم سیراج.com دا ماته وویل دا څه کې یار ښه دا خو سبمیټ شو ځکه داسې یو امکان لري صحیح ده دلته زه راځم دلته زه لیکم فرض کا علي ما اول نه غلط ولیکه علي خان او زه ورته لیکم علي خان ډاټ سیراج.com ما ورته دا زما ایمیل دی ما ته وایي خاوند راته وایي چې دلته د خپل نوم واچوه اوس زه ورته یم سبمیټ ځکه دې ځای کې دلته مې انپوټ ټایپ کې شاید ایمیل نه یې اخیستی زه وایم چې دا څه مشکل دی شاید ایمیل مې نه یې اخیستی ایمیل دلته ګوره ټیکس دی ځکه ښه دلته دا یو دی دلته ګوره ټیکس دی زه وایم چې دا ولې نه رالي دا مشکل و صحیح ده که دلته فرض که تاسو ایمیل اچوئ ګوره دا صحیح ایمیل دی که دلته زه راشم ګوره دې ځای کې زه دا چینج کوم بېرته هماغه سیراج لیکم صحیح ده فرض سبمیټ شو صحیح ده اوس که دلته تاسو لیکئ دلته لیکم علي خان صحیح ده دلته زه اوس غلط ایمیل اچوم داسې .com او دې ځای کې زه نوم لیکم هغې نه بعد زه ورته دا سبمیټ کړم صحیح ده دې ته اوس انویلیډ ویلی کېږي انویلیډ مطلب دا دی چې دې ځای کې ایټ د ریټ نشته مطلب دا صحیح ایمیل نه دی ایمیلز نور کوم دغه کوم ارګنایزیشن چې وي هغوی ته دغه ایمیلز چې دي هغوی د ښایسته ایمیلز غوانې کې ورکوي که نه لکه ارګنایزیشن چې وي یو ارګنایزیشن مختلف ایمیلز لري صحیح ده نو تاسو مختلف ایمیلونه مطلب هغې کې بیا دغه gmail.com دا شیان پکې نه وي همداسې ایمیل هم کولی شي خو بهرحال دلته زموږ کار دا دی که چېرته ویلیډ نو هغې دپاره داسې سټایل وي او که انویلیډ اوس ایمیل زموږ سره انویلیډ دی نو زه ورته وایم چې کله زموږ سره ویلیډ نو داسې کار دې کېږي چې دې ته د بیکګراؤنډ کلر ورکولی کېږي څه شی یو ګرین کلر دې ورکولی کېږي او که چیرې زموږ سره دا ویلیډ نه و مطلب که چېرته دا ویلیډ نه و بیا دې څه کېږي بیا دې دا زموږ سره یو بیکګراؤنډ کلر اخلي او بیکګراؤنډ کلر دې هم زموږ سره ریډ اخلي نو دلته زه راځم او دې ځای کې زه ورته وایم دا انپوټ سپیلنګ اول لږ صحیح کا وایي صحیح دی مال دا انپوټ سپیلنګ اوکې کنټرول یې څه کوي دلته وګورئ ریډ دا ولې زموږ سره هغه دی ګرین دی که دا زه ریمو کړم ګوره دا هم زموږ سره ریډ کېږي ځکه ریډ کېږي دا زموږ سره ویلیډ نه دی خالي نشي پرېښودلی دې کې باید یو نوم دی ولیکې دا ولې خالي دی دې مطلب دا آپشنل دی که چیرې ولیکل که ونه لیکل دا زموږ سره ویلیډ کې راځي ایج که لیکي که یې نه لیکي ویلیډ کې راځي او دې ځای کې زموږ سره دا ایمیل غلط دی که صحیح ایمیل ولیکي فرض که دا زه ورانوم دې ځای کې زه لیکم علي خان @gmail ګوري زموږ سره ګوري هغه شو که نه شو شین شو دې ته ویلی کېږي ویلیډ او انویلیډ نو په دغه طریقې سره که چېرته ویلیډ نو تاسو سره یو رقم سټایل ورکولی شي او که انویلیډ بل رقم بل زموږ سره ډیفالټ دی ډیفالټ اکثر په دې فارم کې یوز کېږي استفاده کېږي اکثر به تاسو لیدلي بعضې ټایم کې کله چې تاسو کوم وظیفې ته چې اپلای کوئ نو دغه جینډر دغه چې دی دې ځای کې ګورئ ښه دلته زه وایم دا جینډر چې انتخابیږي دا جینډر زه یم ډیفالټ چې دی فرض کړه دې وظیفې ته چې اکثر کسان راځي هغه څه شی وي هغه میلز وي نو زه وایم داسې کار دی کېږي یا فرض کړه اکثر چې وي ډسیبل هم تاسو کولی شئ صحیح ده ګوره که زه دا غټ کم که نه میل ته راځم دلته زه لیکم ډیفالټ نه چیک سوري چیکډ مطلب دا دی له مخکې نه چیک ګوره که څومره پیج ریفریش کړي دا چیک دی او که دلته لاندې زه راشم دې ځای کې زه ولیکم ډیسیبل
او دلته لاندې راغلم دلته مې ولیکل ډیسیبل. پیچ کنټرول اس کا دی وظیفې ته فیمیل نشي کولی چې اپلای وکړي. یوازې همدا چیک شو. صحیح ده. دا هم ډیفالټ مخکې له مخکې نه چیک ده. خیر دلته زموږ ډیسیبل سره کار نشته، تاسو کنفیوز نشئ، زه دا ډیسیبل ریموو کوم. صحیح ده. بعضې ټایم کې چې کله تاسو داسې یو وظیفه شی اعلانوئ نو تاسو وایئ چې دې کې یوازې میل شی کې اجازه لري، نو بیا تاسو کولی شئ چې دلته څه کار وکړئ، هغه نور ډیسیبل کړئ. لکه دا اوس وګوره دا اوس انیبل دی. نو ډیفالټ که زه پیج ریفریش کوم، ډیفالټ مطلب دا دی مخکې له مخکې نه هر څوک چې د پیج ته راځي اول د څه شی انتخابي، میل دی انتخابي. زه دقې ته سټایل کوم، دې ته ویلی کېږي ډیفالټ. کوم انپوټ ټایپ چې ډیفالټ سیټ وي ډیفالټ هغې ته یو باکس شډو ورکه. فرض کا باکس شډو باکس شډو 000 او 4 پایپ څومره پکسل چې ورکې او کلر دی وي ګرین. دا وکړو. که دا تاسو چینج کوئ هغه سټایل دې کې اوس هم شته، ځکه دا زموږ سره چې دی ډیفالټ. یا تاسو چیک ته هم ورکوی شئ. زه هم دلته کې فرض که په کومې لینګویج باندې تاسو پوهیږئ، دلته زه راځم لاندې سکرول کوم، فرض که پښتو یا هر یو چې دا زه ډیفالټ غواړم چې چیک شي. دې ځای کې ورته ولیکه چیک کې کنټرول که ډایرکټ دا دري انتخاب شو. که چیرې تاسو پښتو که تاسو انګلیش کې انتخابوئ راشه انګلیش کې ورته چیک ولیکئ. دې ځای کې ورته ولیکه چیکډ، مطلب زه په انګلیش پوهیږم. صحیح ده. یعنی انګلیش لینګویج چې دی ډیفالټ سیټ وي. دې وظیفې ته چې موږ اپلای کوو اکثر کسان چې دې ته وظیفه یې کوي د هغوی لینګویج یا په کوم لینګویج باندې پوهیږي انګلیش. اکثر خو په ټولې باندې مطلب دا ټولې باید زده وي. کله چې موږ مطلب یو کس په دلته کې اداره کې کار کوي پښتو دري انګلیسي دا درې واړه باید زده واوسېږي که نه. خو بهرحال یعنی مطلب دا هم دا لاندې ګورې ډیسیبل هم زموږ سره اخیستی. ډیسیبل ته ګورې دیم دا شډو اخیستی ځکه دا هم زموږ سره ډیفالټ په دې کې ویلیو لیکلی شوی. که دا زه کمنټ کوم ګوره هغه به دې نه هم ختم شي. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس چې دغه سلیکټور یعنی سوډو کلاس سلیکټور چې ول په همدې ځای باندې ختم شو. روډ باندې به خیر بله وروسته خبرې وکړو چې دا څه شی دی او څه ته ویلی کېږي. دې ځای پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل نشته؟